عیسی یو ځل بیا د دریاب په غاړه تعلیم ورکول پیل کړل او دومره زیات خلک ورته راټول شوي وو چې هغه ترې کشتۍ ته وخوت او هلته کېناست او ټول خلک د دریاب په غاړه ولاړو. هغه هغوی ته په مثالونو کې ډېر شیان ور زده کول. کله چې هغه تعلیم ورکوو نو هغوی ته وویل واورئ په یو وخت کې یو دهقان د تخم شیندلو دپاره خپل پټي ته لاړ. کله چې هغه تخم شینده نو یو څه تخم په لاره کې ولوید. بیا مرغان راغلل او هغه یې وخوړ. څه تخم په داسې ځمکه کې ولوید چې تیږې لرلې نو هغه تخم زر راشین شو ځکه چې خاوره یې کمه وه. خو کله چې لمر راوخوت نو هغه بوټي وسوځېدل او وچ شول ځکه چې ریښې ژورې نه وې. څه تخم په اغزو کې ولوید او کله چې اغزي لوی شول نو بوټي لاندې کړل او حاصل یې ورنه کړ. نور تخم په حاصلخیزه خاوره کې ولوید او هغه راشین شو، لوی شو، حاصل یې ورکړ او 10 چنده، 80 چنده او 100 چنده حاصل یې ورکړ. بیا عیسی وویل که څوک غوږونه لري نو هغه دې واوري. کله چې عیسی یوازې شو نو 12 شاګردانو او نورو خلکو چې ورسره ملګري وو د هغه څخه پوښتنه وکړه چې د دې مثالونو مقصد څه دی. عیسی ځواب ورکړ تاسو ته د خدای د پاچاهۍ پټ راز درکړل شوی دی خو نورو ته هر څه په مثالونو کې ویل کیږي ترڅو هغوی به تل ګوري خو څه به نه ویني، تل به اوري خو هیڅ کله به پرې نه پوهیږي. ځکه که چیرې هغوی اورېدلی او لیدلی نو د خدای خواته به راګرځېدلي وای او بخښل شوي به وای. بیا عیسی هغوی ته وویل تاسو چې په دې مثال نه پوهیږئ نو په نورو مثالونو به څنګه پوه شئ. دهقان د خدای کلام خپروي. ځینې خلک د هغه تخم په شان دي چې په لاره کې لویږي. څنګه چې کلام واوري نو شیطان سمدلاسه راشي او کوم کلام چې د هغوی په زړونو کې کرل شوی دی هغه ترې یوسي. ځینې خلک د هغه تخم په شان دي چې په هغه ځمکه کې کرل شوی چې تیږې لري. څنګه چې هغوی کلام واوري نو په خوشحالۍ سره یې مني، خو له دې عمله چې کلام په هغوی کې ریښې نه وي نیولي نو هغه د زیات وخت دپاره نه پاتې کیږي. نو کله چې د کلام له عمله په هغوی باندې سختی راشي او یا وځورېږي نو زر خپل ایمان له لاسه ورکړي. نور خلک د هغه تخم په شان دي چې په اغزو کې کرل شوی وي. دا هغه خلک دي چې کلام اوري خو کله چې د ژوند اندېښنې، د شتمنۍ سره مینه او د نورو شیانو غوښتنې را پیدا شي نو د کلام مخه نیسي او حاصل نه ورکوي. نور خلک د هغه تخم په شان دي چې په ښې خاورې کې لویدلي وي. هغوی کلام واوري او قبول یې کړي او هغوی 10 چنده یا 80 چنده یا 100 چنده حاصل ورکوي.